عزتمند پښتنو څنګه تاسو ته پته ده 1122 لوور دیر دلته سدوشي ګولۍ په سیمه یو پیوجي یو سپی ورلیدلی نو دلته د زموږ یو کلیوال سردار بای اطلاع وکړه او دلته نن راغله هغه سپی راوچت کو دا راته ووایي جي ستاسو نامه څه ده جي؟ جی زما امجد نوم دی. ښه جي ایز ا ډیزاسټر ریسکیور په ریسکیو ګیربای دیر لوور کې. ښه دا راته ووایي جي چې ډیلی بیسس باندې داسې واقعي راځي؟ واقعي مختلف راځي لکه موږ خو صرف د ویل ایمرجنسي نه وي که نه موږ هر قسم ایمرجنسي کېدای شي میډیکل کېدای شي روډ اکسیډنټس کېدای شي هغې نه علاوه فایر ایمرجنسي کېدای شي واټر کېدای شي نو ډیلی بیسس مختلف راتلی شي ضروري نه ده چې یو قسم دی میډیکل هم راتلی شي RTA روډ اکسیډنټس هم راتلی شي نو چې کوم هم موږ هر ټایم تیار یو 24/7 چې زموږ سرویس حاضر وي. ښه موږ زیات کتلي چې یاره انسانان د تاسو ځان رسوي دا خو نه څوک کې نن ځناورو یو سپی ورلیدلی نو دا خو مونږ ریس اخیستل دي که نه بیا کوی ته کوزېدل نو ریسپانس څنګه میلاوېږي د خلکو ولس ته اړه ریسپانس خو ماشاءالله ډېر ښه میلاوېږي بل زموږ اداره دا ده چې موږ لایف سیو کوو چاهے هغه انسان وي که ځناور وي که هر څه وي صحیح شو نو موږ لایف سیو کوو که هر څه تکلیف وي که انسان تکلیف کې وي که ځناور وي او که مطلب چې کم زنده سر وي د هغې دپاره موږ هر ټایم حاضر یو. صحیح دی ډېره مهرباني الله هم لره ډېره شکریه ډېره ډېره مننه آباد اوسئ.